د افغاني چینل کتونکو سلام، وخت مو په خیر. د نن ورځ اقتصادي خبر دا دی چې وړ مورد د چین ګوچین کمپنۍ استاد د قانونو او پټرولیم وزیر شیخ شهاب الدین دلاور سره لیدنه کې د افغانستان د لیتیم په قانونو کې د پانګونې لیوالتیا ښودلی او ویلی دی چې غواړي د افغانستان د لیتیم په قانونو کې 10 میلیارډ ډالر پانګونه وکړي چې له دې سره به 120 کسانو ته مستقیم او میلیون کسانو ته بغیر مستقیم د کار زمینه برابر شي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویلی چې لیدنه کې ښاغلی وزیر د دې کمپنۍ د استادو د پانګونې د لیوالتیا هرکلی کړی او ویلی دی چې لیتیم قانون په نړۍ کې یو له هغو قانونو څخه دی چې ډیر کم پیدا کیږي او د ټولو افغانانو سترګې د لیتیم او نور قانونو ته دی او موږ غواړو چې د هیواد قانون د قانون له مخې په قرارداد ورکړو. وزارت زیاتوي چې یا چینایي شرکت وړاندیز وکړ که د لیتیم کان کیندنې قرارداد دوی ته وسپارل شي دوی به د 2 میاشتو په موده کې د سالنګ تونل ترمیم کړي او په سالنګ کې به یو بل نوی تونل جوړ کړي. د وزارت په خبره چې نوموړی شرکت استاد وویل چې د لیتیم پروسس به 100% کې په افغانستان کې ترسره کیږي او د هغه د پروسس لپاره به یو د برېښنا بند جوړ کړي او ورسره به د نورستان لویه لار له کونړ څخه تر لغمان ولایت پورې جوړه کړي.